سلامونه او احترامات قدرمنو افسر افغان ما نن درته د سردریاب د مهو حال درخیمه په سردریاب کې مهي ډېر مشهور دي یو طرف ته که د سردریاب خوراکونه یا زمونږ چې کوم روایتي دلته سوغات دي خوراکونه دي هغه اهمیت لري نو بل طرف ته سردریاب د خپل تاریخ په حوالې سره هم ډېر تاریخي ارزښت لري هغه سړي جغرافیه او تاریخ دواړه ټاپ کړه هغه سړي جغرافیه او تاریخ دواړه ټاپ کړه هغه سړي د باچا خان او سردریاب څه نه وي زو چې نن در باندې دغه ښکلاګانې وګورم ما سره اوسئ قدرمنو دا اوس ګریل فش لګیا دی تیارېږي زه به د امیر صاحب نه تپوس کومه چې دا چرته نه راځي د دې ترتیب څه امیر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه چې دا ګریل فش چې دی نو کوم مهی تاسو په دې جنګله کې راپخوئ په دې کې چې دا رو دی او ماشیر ښه هسې د مهي قسمونه څومره دي ټول دا ډېر قسمونه ډېر زیات قسمونه د دې خاص ایکسفلټ چې نی نو هغه ته پته وي ایکسفلټ ته پته وي باقي د دې ډېر زیات قسمونه دي جی جی ملې شو جی رو ماشیر چینا دی سلور دی ګراس دی او شرمایي دی بیا شرمایي کې بیا دوه قسمه دي یو پنجابي دی یو وطني دی جی دا د کوم ځای نه راځي امیر صاحب دا زیات کر چې کم دی نو دلته فارمونه مخکې خو په پنجاب نه به زیات راتلو او اوس دلته په کې پی کې کې انشاءالله فارمونه ډېر تیزی سره بړاویږي جی جی خپل اوس فارمونه دغه کېږي نو د ډیمونو نه راځي په دې کې کم از کم مونږ جی کم دی نو اوه کسه په روزګار وي جی جی صحیح ده خوشحاله اوسئ ها کاکا ګوله دا راته ووایه چې دا اوس کوم قسم مهی پروت دی دلته دا چې دی کې دی چینا دی ښه دې ته چینا وایي دې ته چینا وایي دې ته چینا وایي ښه او دا جی سلور دی دا سلور دی دا سلور دی جی دا خویه خویه دی که نه دا چینا چې لږ زیګ زیګ دی جی 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 ښه دا روګان دی په ټولو کې خوب کب دا دی ښه 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 صحیح او بیا دا جی دا ماشیر دی دا ماشیر دی او په دې کې دا راته ووایه کاکا د دې ریټونه څه دي د دې ریټونه هم ووایه که نه ریټونه د دې مختلف دي ها او دا ماشیر چې دی د دې ریټ څه دی د ماشیر ریټ چې کم دی نو دا مونږه 400 روپۍ باندې چې کم دی دا ګراس دی جی ښه او ګراس چې دی د دې څه ریټ دی دا 450 او دا چې دی کاکا ګوره دا بالکل تازه یي که نه دا بالکل جی دا تازه راځي ښه زاړه خو پکې نه یي نه جی دا وګوره تازه وینه پې پرته وي نو که یو خوا دلته لوی لوی خلک راځي میان خوري خوراکونه خوري او د ژوند نه خوندونه علي بل خوا د پښتون وطن یوه بله څیره هم دلته ولاړه ده یو ماشوم دی چې هغه سره خپله بکسه ده او کلک بوټان یې اچولي دي او ما ته یې اواز وکړو چې بوټان پالش کې زویه د کوم ځای چوتي ها چوتي چوتي دا کوم ځای ده چوتي ها 400 او سبق نه وی ویم کې پنځم کې او بوټان هم پالش کې نو څنګه چل دی دروازې څومره دیاړي کېږي کله سل کله یو نیم سل او یو نیم سل ګزاره دې پې کېږي پلار دې څه کوي زویه پلار دلکار دی او نور رونه یو مشرې دی هغه هم پالش کوي ښه څه به کوې چې غټ شي نو بیا به څه کوې څه به جوړېږي چې لوی شي دې بچي سره دا جواب هم نشته دی چې دی لوی شي دی به څه جوړېږي دا هم زما د وطن د واکدارانو په مخ باندې یوه ډېره لویه څپېړه ده او یو ډېر لوی سوال دی خوشحاله اوسئ زویه خوشحاله اوسئ یو سیلګری راغلی دی څوک چې د سی فوډ ډېر زیات مین دی هغه دلته مهی خوري پوښتنه مې ده چې د سردریاب مهي څومره ښایسته پخیږي د دې ځای دا بزنس د دې سره نور څنګه ښه کیدی شي تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ جی مننه ګوره یو خو سردریاب مهي ولې مشهور دی یو وجه خدا دی چې دا دلته
څلور طرفه ټول چې دی لکه سیند بهیږي که نه نو زیاتر دلته چې کوم دوکانونه دي هغه د سیند په غاړه دي نو دلته سړی راشي سیند غاړه هم وګوري او دلته بیا د مئی یو خاص مطلب دلته خلک چې دي هغه ډېر ښکلی مئی پخوي لکه ډېر ټیسټي وي او څه مئی پکې د اطرافو د سیندونو هم شته خو هغه ډېر کم دی دلته زیاتر چې دی هغه د کراچۍ مای راځي نو دا وجه دی او بس دا خو دی وجې نن خلک مطلب مونږ هم دا ځای ډېر خوښ دی چې سړی پکې سیند غاړه وګوري او مۍ هم پکې وخوري او قدرمنو دا د نن ورځې د سردریاب مهي د دې ځای د راغلي خلکو احساسات او تاثرات مې تر تاسو در ورسول دغه مې مدعا وي که چېرته ډوډۍ لزمه که چېرته خوراک لزمه که چېرته ناستي لزمه او که چېرته سیل لزمه ویمه چې دغه خپل د وطن دغه ښکلا خپل د سیمې دغه بیلابیل رنګونه دغه انځورونه خپلو ملګرو سره هم شریک کړمه اوس به درنه زه اجازت غواړم زه به هم ځمه د پېښور په لور باندې د سردریاب نه دغه نننی ولاګ یا دغه نننی خبر پای ته رسي خپل کورباب سره افغان ته اجازت راکوئ د لوی الله په امان